ذکر الله وی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا دا د کلو خلک دا د مانو خلک دا د افغانستان خلک دا د پاکستان خلک دا د سعودي خلک دا د نور دنیا خلک امنوا د صحیح ایمان راوړي واتقوا د الله نه صحیح ویلي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله اسمك واسمان زما د زب چکوما برکتونه به ته دوباره او د خطر اخلاص بارانونه به وخت په وخت تاوان باندې کوي هواګانې به نرم راځي ستاسو فائدې لپاره به راځي جراثیم باندې راوړي وایرس باندې راوړي مرزونه باندې راوړي دا رقم مریض چې دی ورېږي دا به درحم ورېږي اسمان به درحمي نور به درحمي تا به انرژي درکړي ستاسو فصل ته به انرژي ورکړي اما په خی هغه کې به طاقتونه اچي ستوري به درحمي ستوري به تا د ازمکه خیرازه کوي خیسته کوي به ډولي کوي به هغه طاقتونه چې الله ستورو کې اچولي بس تا د ازمکه پورې نه خني والارض د ازمکه نه متاتا فراخ ولي به فراخ باغونه بدي فراخ لارې بدي فراخ امن بدي خبا چاهان بدل درکې خ نسل بدل کې خاولادونه بدل کې ضرري گاونډي بدل درکې مشکلات ورته نه پیدا کیږي پیغام به الله بندگی دي څه شری شرط څه دی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ایمان او تقوا د الله نه یرا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض مدا اسمان او زمکه نه هر څه د خزانه به تر اخلاصول دي خلکو څه وکړو ولكن كذبوا لیکن دی خلقو داونه منله دی ویلا ایمان څه فائدہ لري دینه کرکټ خدای سره وګوري من نن سبا خپل ایمان چې د سره د زلزلونه دومره ټینګ شو چې د کرکټ میچ سره د الله د پاره کوي کدا افغانستان دا میچ وګټي دا به مخکې جنت ته لاړ شي الله به راضي شي او کدا پاکستان مخکې وګټي هغه به موږ مخکې جنت ته لاړ شي او کنه الله به ډیر راضي شي ولکن کذب والله دې به ما تګوري فاخذناهم بما كانوا يكسبون خپل عمل مراول خپل عمل ما دراني ولدي بيويا فامن اهل القرى اي ذاتهم باسنا بياتا دا د کلو خلک دا پامن دي چې د شپې او د زما عذاب را ورس چې دوی عذاب راش نو ولید العزت نو